د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د کرنې مدیریت د 2000 بې میوه لرونکو نیالګیو د ویش خبر ورکوي. دغه مدیریت د کورنیو بڼونو په جوړولو سره 104 تنه میرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د دهدادي ولسوالۍ د کرنې مدیر وایي په روان کال کې 2000 نیالګي د سمسورتیا په موخه د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ویشلي. دوی زیاتوي چې راتلونکي کال لپاره 2800 جریبه ځمکه د نیال ساتنې لپاره ځانګړې کړې. بیش از 2000 نهال در ولسوالی دهدادی ما توزیع کردیم. 1000 شهر در امنیت معرف دادیم و باقی 1000 دیگه در قریه دار سایپا ما توزیع کردیم. دیگه در بخش نهالهای مسمر و نهالهای مختلف نوع مسمر تقریبا 280 جریب زمین ما باغهای نو احداث کردیم. ښاغلی عبیده د همکاره مؤسسو په مرسته د وړو باغچو او کانالو کیندلو په موخه 300 کسان ته د کار زمینه هم برابره کړې. برای خانم‌های زراعت پیشه برای 174 خانم هر ماه 8.5 هزار افغانی از طرف مؤسسه همکار توزیع میشه. در بخش مردم ما تنها کانال ها یا هر ماه 8.5 هزار افغانی مزد بر یاد داده میشه برای 130 کارگر. د یادونې وړ ده چې د دهدادي ولسوالۍ د بلخ ولایت لویدیځه او مرکزي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د عوایدو په برخه کې د بلخ ولایت دویمه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د چمتال ولسوالۍ د نعمانیه ټولنې دارالعلوم او دارالحفاظ مدرسو مسؤلین وایي چې د دغه مدرسو په جوړېدو سره یې د هیواد شاوخوا 200 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او د بلخ له پوهنې ریاست څخه غواړي چې د دغه مدرسو په مادي برخه کې همکاري وکړي ترڅو په دې مدرسو کې د زده کوونکو شمیر زیات شي. د نعمانیه مدرسه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شتون لري. په دې مدرسه کې 80 تنه زده کوونکي په پوره وخت په درسو بوخت دي او 120 تنه زده کوونکي نیمه ورځ دلته په زده کړو بوخت دي. تقریبا 60 نفر طالبای لیلی است فعلا او 120 نهاری است که 7 میآید تا 2:30 بجه. باز 2:30 بجه رخصت میشه، 1:30 بجه میاد تا نماز دیگره. دیگه 2 تیم درس است. په همدې حال کې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان اوس غواړي چې د یادې مدرسې استادانو سره د معاش او خوړو برابرولو په برخه کې همکاري وکړي. ما از معرف ولایت بلخ میخواهیم که مدرسه چمتال یک مدرسه مرکزی است که مساحت خوب، ساحه بسیار سرسبز و قریه پرنفوس است توجه کند که ما بتوانیم که یالی استادای خدا دیگه هم تشویق کنیم، ضیاف کنیم، شاگردای خدا عظیم هم بیشتر کنیم که ما به مردم خدمت کنیم. د یادونې وړ ده دغه مدرسه په 450 متره مربع ځمکه جوړه شوې چې په څنګ کې یو جومات هم لري. د مزار شریف ښاروالۍ د درېیمې ناحیې مسؤلین وایي چې د 2 بنسټیزو پروژو د پلي کېدو تر څنګ د دې ادارې له بېلابېلو څانګو څخه شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې امر وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د پاکوالي د سند، د سوداګرۍ د جواز، د موقتي کرایو او د ودانیو د مالیې له درکه نږدې 18 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي چې له دغه درکه 2 زیربنایي پروژې د جغل اچونې په ګډون د دې سیمې په بېلابېلو برخو کې پلي شوي دي. تقریبا 17 میلیون در سال 401 ما جمع‌آوری کردیم از چند بخش محصول صفایی، بخش جواز صنفی، بخش تکس ساختمان، کرای موقت، از این چیزا جمع‌آوری شده. په ورته وخت کې نوموړی زیاتوي چې د پسرلي موسم پر رارسېدو سره یې د دې ناحیې تر پوښښ لاندې سیمو کې د نیالګیو ایښودلو او د ودانیو د رنګولو لړۍ هم پیل کړې او د زرو څخه ډیر میوه لرونکي او بې میوه لرونکي نیالګي به هم په دغه سیمه کې کېنول شي. ما تقریبا 1000 نهال در ساحه مربوطه خود نهال مثمر و غیر مثمر ما غرس نمودیم. جایی که نزدیک به سرک عمومی است اونا را برشان هدایت دادیم به خاطر رنگ آموزی، به خاطر تزیین شهر. اونا هم تعهد کردن انشالله شروع کردن کارش، فعلا کارا خوب است انشالله.
د یادونې وړ ده چې دریمه ناحیه د مزار شریف ښاروالۍ له مرکزي ناحیو څخه ده چې څه باندې 3000 کورونه، ماڼۍ او هټۍ پکې شتون لري. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا ښې چارې.